سلامونه نیکې هیلې احترامات بریال ټیک یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، نن اوس په دې ویډیو کې تاسو ته داسې طریقه درښایم چې څنګه کولی شئ چې سمارټ موبایل څخه نوکیا موبایل جوړ کړو. اوس تاسو کولی شئ چې په سمارټ موبایل کې د نوکیا ورژن لانچر وکاروئ. نو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې تاسو څخه په درنه غوښتنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو ته یو لایک هم درسره ورکړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف. نو تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور څخه به دغه اپ را ډاونلوډ کړئ. تاسو ته پلی سټور کې زه درته وښیم. نو دلته به تاسو په پلی سټور کې یو اپ را ډاونلوډ کړئ. نو دلته به تاسو ورته ولیکئ چې نوکیا 1280 دغه به ورته ولیکئ. سرچ باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په سرچ باندې کلیک کړو دلته لومړی یو اپ درته راځي. دغه اپ زه تاسو ته وښیم. دغه اپ تاسو ته راځي. دغه اپ به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو په دې باندې به کلیک کړئ. دا به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا را ډاونلوډ کړو نو دغه څخه به وځئ. تاسو به دغه اپ په موبایل کې را خلاص کړئ. نو دلته به تاسو دلته راشئ. په دغې لاندې چې کوم تاسو ته هغه ښکاري زه یې تاسو ته په نښه کړم. نو ملګرو دلته به تاسو راشئ. په دغې لاندې دلته مثلا تاسو غواړئ چې دغه هغه ورته انتخاب کړئ. نو دا خو سیټ اپ دی. نو تاسو په دې لاندې ټیمپلیټ باندې کلیک وکړئ. فونټ ټیمپ دغه باندې ملګرو دا که اوس تاسو کولی شئ څه ډول کور ورته انتخاب کړئ د موبایل لپاره. مثلا چې کوم کور ستاسو خوښ شو هغه کور د دغه موبایل لپاره کارولی شئ. دغه اپ چې دی بلکل افلاین دی. تاسو افلاین دغه څخه کار اخیستلی شئ. نو دلته به تاسو په دې یو هغه باندې ورته کلیک کړئ. ټیمپ باندې به ورته کلیک وکړئ. مثلا یو د سور صحیح دی. زه به د سور باندې کلیک کوم. نو دغه باندې مشکله کړ دې نه به وځئ ملګرو. دلته به لاندې تاسو بیا راشئ. وال پیپر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا وال پیپر تاسو ته ښکاري. په دې وال پیپر باندې به تاسو څه ډول وال پیپر دغې موبایل لپاره خوئ. مثلا دغه زوړ نوکیا ورژن وال پیپر زه ورته خوومه. زه دې نه وځم ملګرو. دلته به تاسو راشئ. بیا فریوی نوکیا لانچر په دغې باندې فریوی نوکیا لانچر باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو تاسو کتلی شئ چې ملګرو زموږ موبایل بالکل نوکیا لانچر ته واوښتو. نو اوس تاسو ته یې درښیم ملګرو. مثلا زه دلته یې کلیکم ستیری 789 ملګرو. تاسو کتلی شئ چې دغه ماکو ډایل کړل. نو بیا دې دغه ړنګوم په د فاست بټن باندې. دا بټن باندې ړنګوم. دا بټن تاسو ته ښکاري. داسې په ړنګولی شم او هم مینو ته هم په دې بټن منځ بټن باندې تللی شئ. نو تاسو کتلی شئ ملګرو دغې نه بیا وتلی شئ. دغه ملګرو کټ مټ د نوکیا موبایل لرکانته دی. نو دا ډول تاسو کولی شئ چې نوکیا خپل سمارټ موبایل څخه نوکیا موبایل جوړ کړئ. نو دا نننۍ طریقه که راسې ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ نو زموږ یوټیوب چینل خامخا د سبسکرایب کړئ. د نوو ویډیوګانو لپاره ښه وختونه ښې شېبې.